ګور اول نمبر خبره دا ده چې یو د ابلاغ د دین، یو د تحفظ او حفاظت د دین. ابلاغ د دین راځي په دعوت سره، او تحفظ د دین راځي په جهاد بالسيف سره، په جهاد بالقلم سره، او په جهاد بالتقریر سره. او د دعوت نه مخکې تحفظ د دین پکار دی، ځکه تحفظ د دین دا دفع د مضرت ده، او دعوت د دین دا جلب منفعت ده. او قاعده او قانون دا دی چې دفع د مضرت دا مقدم وي په جلب منفعت باندې. نو اول به ته د دین تحفظ کوي، بیا به د دین دعوت ورکوي. او دغه کار د انبیای کرام علیهم السلام چې هغوی به د دین تحفظ کو، د امت د مسلمانانو د هغوی د عقایدو تحفظ به یې کو، او د هغې نه وروسته به بیا د هغې دعوت ورکو. او تحفظ کله په صورت اقدام کی وی، او کله دا په صورت دفاع کی وی. موس راشه الحاد د په دین اسلام باندې حمله کړې ده. د اسلام چې کوم د عقائد تصور دی پاغي باندې حمله اور دی، او پرد الحاد کې به ته د دغه حملې جواب کوي. نو په جواب په صورت کې بعد تحفظ راشي د دین، او دغه تحفظ انتهایی مهم دی او ضروری دی، ځکه یو خدا د انبیای کرامو کارو. دویم نمبر چې ته جلب منفعت کوي خو چې تحفظ نه کوي، هلته چې ته کم نور مسلمانان هغه پیدا کوي، خو دا شته مسلمانان په شکوک او شبهاتو کې مبتلا کیږي. نو اول دفعه د مضرت وکړه چې دا شته مسلمانان نه خرابېږي، بیا به د هغې نه وروسته څه وکړي؟ جلب د منفعت به وکړي. نو د رد الالحاد زده کړه دا انتهایی مهم او ضروري ده چې دفعه د مضرت ورباندې وکړو، او دغه دفعه د مضرت چې وکړی شي نو تحفظ د دین به راشي. او دا تحفظ د دین راوستل دي بالقلم او بالتقریر. بالتقریر بیا مناظره کول دي، ډیبیټ کول دي د هغه ملحدینو سره، یا بالقلم د هغه ملحدینو تحریري چې کوم اشکالات دي نو هغې ته جوابات ورکول دي. نو دا اول نمبر د اهمیت په باب کې موږ دلته خبرې لیکلې ده. دویم نمبر دین اسلام د دوو خبرو نوم دی، یو دی عقائد صحیحه، او دویم دی اعمال صالحه. عقائد صحیحه د دین بنیاد دی، او اعمال صالحه دا دغه بنیاد نه وروسته دي. یا داسې ووایه چې عقائد صحیحه دا موقوف علیه ده، او دا اعمال صالحه موقوف دي، او موقوف علیه زیات مهم وي د موقوف نه. او دې طرف ته اشاره قرآن عظیم کړې ده، او بار بار چې هغه کله ذکر کوي د دین اسلام او د نجات اخروی او د فلاح اخروی خبره ذکر کوي، نو هلته دوه شرایط راوړي. یو شرط دا راوړي چې عقاید ټیک وي، یعنی ایمان یې راوړی وي، او دویم نمبر دا چې نیک اعمال کوي. لکه قرآن کې الله جل شانه فرمایي والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. انسانان په خساره کې دي، لیکن استثناء کیږي یو هغه شرط والا چې صحیح عقاید وي، او دویم هغه چې اعمال صالحه کوي. خو دلته کې عقاید مقدم کړه او اعمال صالحه مؤخر کړه. ولی؟ دا عقاید ته موقوف علیه حیثیت لرو، او دا په هر ځای کې د قرآن اسلوب دغه دی، اول ایمان ذکر کوي بیا اعمال صالحه ذکر کوي. ځکه چې کچېرې ستا عقاید ټیک وي او په اعمالو کې درنه کمې راشي، نو الله جل شانه هغه به تا د دایمي عذاب نه بیا وساتي.
خو که چېرې عقاید دې خراب وو، عقاید دې ټیک نه او اعمال دې ډېر ښه کړي، خو د دایمي عذاب نه بیا بچ کېدلی نشي. نو معلومه دا شوه چې د عقایدو په صحت سره او په حین د صحت د عقایدو کې ته د دایمي عذاب نه بچ کېدلی شي، او په حین د اعمال صالحو کې د دایمي عذاب نه چې کله صحت د عقاید صحیحه نه وي، یعنی عقاید صحیحه نه وي، اعمال صالحه وي او د دایمي عذاب نه نشي بچ کېدی، نو معلومه دا شو چې عقاید دا موقوف علیه ده او اعمال صالحه ورباندې موقوف دي. اوس راشه الحاد دا په دغه موقوف علیه باندې گزار کوي، دستا د الله تعالی په وجود باندې گزار کوي، د هغې نه انکار کوي، د پیغمبر د رسالت نه انکار کوي، د هغه د کتاب یعنی قرآن کریم د کلام الهي کېدو نه انکار کوي، نو د گزار او حمله په عقایدو کوي. اوس د دغه عقایدو تحفظ دا انتهایی ضروري دی په اعتبار د اعمالو د تحفظ سره، او دغه د عقایدو د تحفظ دا به ته په رد الالحاد کې زده کې. نو معلومه دا شو چې د رد الالحاد کار دا د ټولو نه اول دی او د ټولو نه زیات ضروري او مهم کار دی. بیا په دې عصر کې چې دغه فتن سیوا شوي دي او ستا په عقایدو باندې حمله اور دي، نو بیا خو انتهایی هغه ضروري خبره ده. دریم نمبر خبره، یو د انفرادي نقصان، یو د اجتماعي نقصان. د انفرادي نقصان نه اجتماعي نقصان زیات خطرناک دی، او الحاد چې دی نو د اجتماعي نقصان ورکوي، انفرادي نقصان قدر نه ورکوي. اجتماعي نقصان څنګه ورکوي؟ د ټوله معاشره بګړاو کوي. کله چې په معاشره کې تصور د خدای ختم شي، کله چې په معاشره کې تصور د جزا او د سزا ختم شي، نو بیا هغه معاشره هغې کې ظلم پیدا کیږي، هغې کې ستم پیدا کیږي، په هغې کې حقوق خوړل پیدا کیږي. نو چې کله دغه امور مخې ته راځي نو دې سره معاشره هغه نقصان طرف ته ځي. نو الحاد دا معاشره نقصان طرف ته بیایي، د اجتماعي نقصان پیدا کوي، او په رد الالحاد کې به ته دغه اجتماعي نقصان انسانان هغه محفوظ کوي، هغه ساتي او دغه اجتماعیت ته پیدا رسي. نو اجتماعیت ته پیدا رسول دا انتهایی ضروری دی په هغه وخت کې چې په کوم وخت کې اجتماعیت ته نقصان رسولی کیږي، او دغه اجتماعیت ته پیدا ته په باب د رد الالحاد کې په دې وخت کې رسولی شي. نو معلومه دا شو چې رد الالحاد دا انتهایی مهم او انتهایی ضروری خبره ده. څلورم نمبر خبره، هر فکر، نن هر مفکر دا دعوه کوي چې زما فکر دا درست دی، زما فکر دا صحیح دی، او د خپل فکر دپاره د دلایل ذکر کوي. خو اوس پته به څنګه لګي چې کوم فکر ټیک دی او کوم فکر ناټیک دی؟ د دې دپاره به ته ذکر کوي دغه فلسفې زده کول، د هغه فلسفو چې شاته کوم مفروضات پراته دي یا برای نام دلایل پراته دي هغه به ته ذکر کوي، او ته به په دې خبره باندې قادر کیږي چې کم دلیل حیثیت ته دلیل لري او کم دلیل نه دی دا مغالطه ده. نو دا به ته زده کوي په باب د رد الالحاد کې. نو معلومه دا شوه چې د رد الالحاد زده کړه او د رد الالحاد کار دا پتا کې فکري هغه خودمختاري پیدا کوي. د تا د تقلید محض د هغې نه چې کوم په افکارو کې دی او ممنوع دی نو د هغې نه تا بچ کوي، او ستا ایمان هغه مدلل او مزین کوي په دلایلو سره. دیو جن تاسو هلته کې وایي علم الکلام کې چې ایمان د مقلد والا مسله، نو د ایمان د مقلد نه چې ستا خبره ځي او ستا ایمان هغه په دلایلو سره ته پیژنې او عقاید په دلایلو سره زده کوي، او بیا چې په هغې باندې کوم اعتراضات راځي او د هغې اعتراضاتو نه په دلیل سره جواب کوي، نو دا په باب د رد الالحاد کې ته زده کولی شي او په باب د علم الکلام کې ته زده کولی شي. نو د دې وجې نه دا انتهایی مهم او انتهایی ضروري خبره ده. پنځم نمبر، یو منسوب دی، یو منسوب الیه ده. کله کله د منسوب تعظیم او مقام د منسوب الیه د وجې نه وي. مثلا
زید دا منصوب دی، قرآن کریم منصوب الیه دا، نو د زید دا مقام چې جوړیږي او د تعظیم پیدا کیږي دا د منصوب الیه د وجنه، ځکه د دې زید واسطه او د تعلق او نسبت قرآن کریم سره رااله، نو دا مضاف الیه معظم وا، دا تعظیم والا وا، نو د دې منصوب او دغه مضاف هغه مقام سکو اوچت کو مرتبه ته راوستو. دغه کسان ته کې پر رد للحاد کې نسبت ته د دفاع د الله جل شانه د صفاتنا، دغه سانته کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالتنا، دغه سانته کې د قرآن د کلام الهی کېدلو باندې د دغه امور سره ستاسو نسبت ته او ته په دغه امور باندې بحث کوي او داغي دفاع کې خلق طاقت په یو مدلل انداز کې خي، نو چې د چا نسبت د الله تعالی د صفات سره راشي، د رسول الله د رسالت سره راشي، نو خامخا د لوی مقام او لوی مرتبه والا رسیږي. او کته په تاریخ باندې نظر واچي، نو چا چې هم د دغه باب سره خپل نسبت پیدا کړی دی، نو هغه وخت امام ابو الحسن اشعری رحمه الله په نوم سره پیژندل دی، هغه د وخت خلقو د امام ابو منصور الماتوریدی رحمه الله په صورت کې پیژندل دی، او هغه دغه سند امام غزالی رحمه الله داسې لوی لوی کبار العلم په نوم سره خلقو سکړي پیژندل، ولی هغه په دې باب کې کار وکړو، نو د منصوب الیه د وجنه د هغه هم مقام او مرتبه شوله پیدا شوله. نو دا یو داسې معظم کار دی د رد للحاد چې د دې سره ستا هم سکیږي مقام او مرتبه هغه پورته کیږي. نو دا 15 وجوهات شو په باب د اهمیت کې. اوس مه ته عبارت وایي